لا إله إلا الله لا إله. ذکر و دوی خلق وی چې پینٹ دی نیا چولے نو بیا سوک در تا دی عزت پا نظر نگو پینٹ دی چی نیا سوک ورطا سوٹ وی سوک ورطا پینٹ وی دا موگ دا سوٹمار زامن چی دی کوٹ پتلون تا سوٹ وی سوٹ دری سوٹا می دی سلور سوٹا اے شرمیدل وی دا مور تور شڑای لنگ او دا لور کاسیر سمرا درنگ دے اے شرمیدل سوٹا چا بچی ملک ٹول دا انگریزی سکولونو ڈیپو شو ملک ٹول دا انگریزی ماڈرن کالج مسلم پبلک سکول انگلش پبلک سکول پلانیس کوسا پا کوساو لارا پا لارا اگا ورد یو سور آگا بزرگان ویزمونگ دے کی جی انگلش سکول نشتا داغی افتتاب کو تب امرازی ما انا للہ چی ورس تیری جی دا دے پخوانو بزرگانو پا دے خبرو میں ایمان نور مضبوطی دا رزیلان چی کینی منگتوئی چی دا رزیلان چاچی قرآن ویلے دے چاچی حدیث ویلے دے چاچی سپارے سر رابطہ و تعلق دے چاچی فقہ و اصول و حدیث سر رابطہ و تعلق دے وی دا رزیلان دی کمی مین دی چه سار وقتی را پاسی او زویل دا پیرنگیانو پر تود ورغندی زویل دا پیرنگیانو کمیس ورغندی زویل دا انگریزانو ٹائی تڑی ٹائی دا پیرنگیانو مذہبی شعار دے ٹائی دا دا صلیب نشانی دا انگریزان ٹائی پا دے نیت تڑی چی عیسیٰ علیہ السلام پا دے رنگ پانسی شوے ہو نو دا داغی مذہبی شعار دے مسلمان تا ٹائی تڑل حرام و ناروات نو مسلمان امور سار چرا پاسی نازوئے انگلش میڈیم سکول دا پارا تیاری پتلنگے ورا چولے ہو جرابے ورا چولے ہو شید بنین والا پیدا کیلے دائے دا سکول وردی دا او دائے پلانے دانے شیخان اتیان حاجیان زامن گورا صاحب چه گورا اتی صاحب موٹر چلائی اور زامن میں انگلش میڈیم سکول تا روان کری اتی صاحب دمکے پا بزرگائی کی ہی شک نشتا دمکے پا بزرگائی کی ہی شک نشتا ولی خربہا جی نشی پتوا دنیا یو لڑلا دنیا یو لڑلا مو پختا چه پا دیزے تسلیو نشی بیا دا بڑا بیر بیس کل لراوی ڈیٹسنی ورطا کرے کی تاسو خلق بوائی چه مونگ بخورز گورو چاچی یاو بچے دا مدرسی دی دا جماعتون دی پکی درسون دی دا یو بچے سار دا گوتے ننیولے دا قرآن سبق لبونت او سار تیار کرے او غور کرے او معشومان سکول تا رسم معشومان سکول تا رسم تاسو بخورز دی زلزلی دی تماشا کوئی پرون سهارم راغلے وکا خیری تماشا کوئی دا شپے بسم لئی او سار چرا پاسی سردلان دی او شپے دا پاس بخال زوگارم دا پاکستان حکومت چی دا زلزلی بیا بند کی اللہ چی یو زل یو گلچ ور کی تبیارا والا دا توپی اور رسالی دی چی بیا دا گلچ لخلے دا بند کی از تماشا با دا زانو گئی تاسو پوئی شوئی عرض میں داؤ چار طرف نا نظام خراب دا دے ملک خدمت بمونگ سنگا کو دروغ ہوئی زما پا خدا قسم دے چه زما دا قرآن پا آغا آیات ایمان دے اللہ وی که دولت و دنیا ما تا عزیز ہوئے
نو ما به کافرو ته بویم نه وی ښودلی بوی دولت او دنیا دا ستا مقدرات دي تا پسې به منډې وایي هر ځای چې تاله به راځي دا څه کار دی چې ته به ضمیر خرڅی وکړې لک صبر وکړئ اوس به پټانو کې ایسې چوم ښځئ په سړکونو به ګشتونه هم ښځې سپاینې کوي نو عرض مې دا و چې د دې وجه څه ده چې د هر طرف نه ته د الله د قهر په لپیټ کې د هر طرف نه وجه څه ده وجه دا ده چې نه تا ځان او نه اولاد د خدای دین ته وقف کړي نه ځان او نه اولاد که ځان او اولاد دې دواړه د خدای دین ته وقف کو نو تا سره به بیا کېږي څه شی پاکستان حکومت د ډاکټر اقبال د خوب تعبیر دی ټیک ده شپېته کاله مخکې ډاکټر اقبال ویلی دي چې لڑکیاں پڑھ رہی ہے انگریزی لڑکیاں پڑھ رہی ہے انگریزی ڈھونڈ لی قوم نے فلاح کی راہ یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ لڑکیاں پڑھ رہی ہے انگریزی ډاکټر اقبال خو د ښځو د انګریزۍ ویلو مخالف وکړ نن تا ټول ملک د ښځو د انګریزۍ ډیپو کړی دی که نه قوم د نجات لار دا اختیار کړه چې په لونو اسکول ویل او کالج ویل او یونیورسټي ویل شروع قوم دا د نجات لار اختیار کړه چې په لونو انګریزي ویل شروع ढूंढ ली قوم نے فلاح کی راہ د نجات لار دا ده چې زما لور بی اے وکړي ایم اے وکړي ډاکټره شي انجینیره شي فلانی شي ढूंढ ली قوم نے فلاح کی راہ اوس اخر کې څه وایي یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین دا په لونو چې انګریزي وایي دا ډرامه به څه ښیي د دې انجام به څه وي دا د ډاکټر اقبال وینا ده چې دا ټول پاکستان یې مني چې پاکستان د هغه د خوب تعبیر دی یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین دا ڈرامہ به څه ښیي انجام به څه وي پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ سترګې مې انتظار کې دي چې پرده به کله اوچتي شپېته کاله مخکې ویلي هغه د ډاکټر اقبال خوب رښتیا شو که نه دا شعر یاد کړئ دا یاد کړئ پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ اور ډاکټر اقبال پته ولګېده چې واقعي بزرګ و شپېته کاله مخکې ویلي چې انتظار کې چې پرده به کله اوچته شي پرده داسې موچته شوه چې الله پاک دې امان بله خبره اوس خو ستا ملک دی که نه نو ستا په ملک کې د 150 روپو ټای تړلو ته څه ضرورت دی ستا په ملک کې د انګلینډ او د امریکې پتلون اغوستو ته څه ضرورت دی خو ستا ملک دی خپلې جامې اغونده کړه ځکه دوی خلق وایي چې پینٹ دې نه اچولی نو بیا څوک درته د عزت په نظر نه ګوري پینٹ دې چې نه اچولی څوک ورته سوټ وایي څوک ورته پینٹ وایي دا موږ د سوټمارې زامن چې دي دی کوټ پتلون ته سوټ وایي سوټ 3 سوټه مې دي 4 سوټه شرمېدل